د نن شنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د اسلامي امارت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر الحاج خلیفه سراج الدین حقانی جوزجان ولایت ته سفر وکړ او د لیلی دښتې څخه یې لیدنه وکړه. ښاغلي حقانی په یاد لیدنه کې د لیلی دښتې شهیدانو روحونو ته دعا وکړه او دوی د اسلام نومرکي سپاهیان یاد کړل چې مظلومانه په شهادت ورسېدل. د اوسپنې پټلۍ ملي اداره وایي چې تېره اونۍ کې د حیرتان، اقینې او تورغونډیو بندرونو له لارې 53,654 میټریک ټنه توکي لیږدول شوي دي. افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون وایي د هیواد یو تن تکړه ډاکټر محمد عظیم کبیر چې ډیره موده یې له هیواده د باندې ژوند کاوه نن له جرمني څخه افغانستان ته راستون شو. کابل ښاروالۍ وایي د اومې ناحیې په 9 ګذر کې د فرعي سړک د جوړولو چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د احصایې او معلومات ملي اداره وایي د جغرافیایي معلومات عمومي ریاست په ودانۍ کې جومات او سایبان ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د لوګر ولایت یو شمېر ښوونځیو سره د درسي کتابونو مرسته وشوه. د پوهنې وزارت په همغږۍ او د یونیسف موسسې په مرسته د لوګر ولایت 286 ښوونځیو لپاره د 23,000 امریکایي ډالرو په ارزښت 5,420 د درسي کتابونو مرسته وشوه. د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي هلمند ته د سفر په لړ کې د دې ولایت د سوداګرو او پانګوالو ستونزې اورېدلې او د حل ډاډ یې ورکړی دی. د افغاني سرې میاشتې ټولنې ویان وایي چې په تېرو شاوخوا 10 میاشتو کې د کابل ښار په روغتونونو کې د 1000 تنو سوري زړه ناروغانو درملنه شوې ده.